هغه ویلي دي چې که امریکا د تنګي هرمز نه کشتۍ تیري موږ ستونزه ورسره نه لرو په شرط ده چې دا خپل دښمنی موږ سره ونه کړي او دښمنی خپل ختمه کړي دی د کولی شي خپل کشتۍ دا کړي او کوم قوانین شرایط چې موږ یې د هغې مطابقت باندې رفتار وکړي او هغه شرایط دا دي چې هلته به 2 میلیونه ډالره فی کشتۍ به ورکول کیږي بل دا دی چې د ایران د اردو سره به تماس نیول کیږي ځکه چې یعنی پخوا غوندې ازاده نشي راتېرېدلی ممکن داسې ښکاري دې جملې نه داسې ښکاري چې ځینې ساحې شاید دوی ماینګذاري کړي ځکه دوی ویلي دي چې د اردو سره تماس ونیسي تر څو د هغې کښتۍ چې کومه محفوظه لاره ده په هغې راتېره کړي یعنې داسې نشي چې په بله لار رانشي هلته مین نه یې وانولي دې جملې نه داسې ښکاري ویلي نه دي دا زما هغه ازمشن دی زما تصور دی او زما تحلیل دی جمله داسې ښکاري چې د اردو سره تماس ونیسي تر څو د محفوظ لارې نه راتیر کی یعنی هلته غیر محفوظه لار هم شته مابعد ایران امریکا په هغې رانشي مین پې ونه لوځي نو د هر کښتۍ چې راځي ایران سره به تماس نیسي ایران به د محفوظ لارې نه تنګي هرمز نه به یې تیروي او دوی به ځي خپل پټرول دا به اخلي